شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان راغله د رحمت د برکت میاشت د شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې مو کوم ورځني درسونه را پیل کړي دي، په ننني درس کې هغه مسائل بیانوو په کومو کې چې د روژې حکم بیانیږي او د هغو شیانو بیان پکښې چې په هغو کارونو باندې د یو چا روژه ماتیږي، قضا هم ورباندې لازمیږي، کفاره هم ورباندې لازمیږي. د رمضان المبارک د میاشتې روژه د اسلام یوه مهمه بنا ده او د اسلام په مبارک دین کې هر هغه شی چې څومره ګټه یې زیاته وي، اهمیت یې زیات وي، په هغه اندازه باندې هغه کفاره یا هغه لاوبالي او بې پروایي هم پکښې جدي نیول کېږي. نو د روژې اهمیت چون زیات دی، که څوک په دغه میاشت کې د دومره اهمیت والا او د دومره ستر نعمت په مقابل کې لاوبالي بې پروایي وکړي، نو هغه جبیره یې هم سخته ده، کفاره ده ورباندې. کفاره ده چې پوره 2 میاشتې متصل به روژه نیسي او په دې منځ کې به هیڅ یوه روژه نه خوري. که چیرې پر چا کفاره لازمه سوي 10 روژې ونیسي، 15 روژې ونیسي، په دې مابینځ کې یوه روژه د ناجوړۍ په وجه باندې یا په بله وجه باندې یا په عذر یا بې عذره باندې وخوري، بیرته به د سره څه حساب راګرځي. او ښځه که یې چیرې دا میاشتنۍ ناروغي ورته پیښه سول، په دې سره حساب د سره نه راګرځي، او که د نفاس ناروغي ورته پیښه سول د حساب د سره راګرځي، ځکه دې باید حساب کړی وای، داسې وخت یې کفاره نه وای شروع کړی چې دې ته مخته د اولاد ناروغي راتللی. په هر صورت دا چې روژه یې څوک قصداً وخوري او کفاره ورباندې لازمه سي، دا کفاره دومره ګران او ستر عمل ځکه پر ده باندې لازم سوی دی چې دا روژه د غومره اهمیت والا عبادت دی. که ستاسو یاد دی چې په مخکې درسونو کې مو د دې میاشتې فضایل ګټې دومره بیان کړلې چې د عقل تر حدودو وتلې، نو دومره لوړ شان والا عبادت، دومره لوړو ګټو والا عبادت چې څوک دومره لاوبالي او بې پروایي پکښې کوي، نو د هغه دپاره بیا داسې یوه سخته جبیره سته. ها یوه خبره سته، هغه دا چې عذر هم معتبر دی، پر معذورو خلکو باندې دا سخته جبیره نسته. او دوهمه خبره دا چې جبیره په هغه صورت کې ده چې دا د جرم یقیني سي، په مازې شک باندې هم دغه جبیره، دا سخته جبیره چې ده یا دغه سخته کفاره او سزا چې ده ته ورکول کېږي، دا په مطلق شک سره هم له منځه ځي. عذر هم او شک هم. لہذا په هغه یوه درس کې چې موږ ځینې شیان بیان کړله چې په هغو کې عذرونه وه، قضا وه ورباندې، کفاره نه وه ورباندې. د مثال په ډول باندې یو سړی دی سخت ناجوړه سو، روژه یې ماته کړله، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې، دا سزا نه ورکول کېږي، دا ګرانه جبیره نه ده ورباندې لازمه، ځکه دی معذوره دی. په اسلام کې د سهولت سته، اساني سته، د اسانۍ دین دی. یوه ښځه د میاشتنۍ ناروغي ورته پیښه سول، پر ده باندې قضا سته، کفاره نسته.
په زوره یو چا روژه او چا ته ورماته کړه قضا سته کفاره نسته ځکه دا عذر دی سړی سخت ناجوړه سو روژه یې ماته کړه قضا سته کفاره نسته ورباندې مسافر سو په سفر کې روژه ماته کړه قضا سته کفاره نسته دا عذر دی اسلام د اسانۍ دین دی اسلام د سہولت دین دی اسلام د هر چا عذر مني اسلام د هر چا تکلیف او ستړیا ګوري یعنې دا چې په عذر باندې که څوک روژه ماته کړي عذر منل کېږي پر معذورینو باندې دا کفاره نسته او بل دا چې په اسلام کې شفافیت دی په اسلام کې دقت دی په مطلق شک سره په مطلق اوازه سره هغه باندې جرم چې د کړي هغه سزا نه ور باندې تطبیق کېږي د مثال په ډول باندې دا روژه چې یو څوک ماتوي نو په دې کې خو مطلب دا دی چې د الله د حکم بې پروایي ده د خپل نفس چاغوالی دی عذر نسته نو که چیرې څوک خوراک وکړي غذا لرونکی شی وخوري روژه یې نیت کړې ده په یاد یې ده عذر نه لري غذا لرونکی شی یې وخواړي پر ده باندې قضا هم سته کفاره هم سته اما د هغه سړي که غذا لرونکی شی ونه خواړي یو کاغذ یې تېر کړي په خوله یې شل واره وویله چې زه روژه ماتوم په دې کاغذ یې ماتوم کفاره نسته ورباندې ځکه شک پیدا سو شک په دې وجه پیدا سو چې کفاره خو پر هغه چا وي چې هغه نفس چاغوي نو په کاغذ کله نفس چاغېږي اوسپنه یې تېره کړه ډبره یې تېره کړه قضا سته کفاره نسته ځکه شک پیدا شو نو لہذا کفاره چې یو ګرانه جبیره ده دا پر هغه چا لازمه ده چې هغه معذور نه وي روژه یې ماته کړې د عذر په وجه نه وي او د روژې په دې ماتېدو کې شک نه وي کومه شبهه نه وي نو لهذا دا شرطونه یې لګولي دي مثلا که چیرې یو سړی ماښام د ماښامه څخه ووایي چې زه سبا روژه نه نیسمه سهار د شروع څخه خوراک وکړي نیت یې نه دی کړی پر دې سړي قضا سته کفاره نسته تاوای هندیه جل اول صفحه 206 یو سړي د ماښامه څخه نیت نه دی کړی سهار لمر راوخاتي پر 8 بجې 8 بجې باندې نیت وکړي پر 10 بجې بیرته ماته کړه پر دې سړي هم قضا سته کفاره نسته ځکه شبهه پیدا شوه شبهه دا ده چې دی خو قانونا باید نیت د شپې کړی وای مګر چون د شپې نیت یې نه دی کړی احتمال د دې سته چې د روژه دې د سهار په نیت نه ایسي سوی او که چیرې یو چا د شپې روژه نیت کړل سهار ناروغه سو روژه یې ماته کړه قضا سته کفاره نسته او که چیرې د شپې روژه نیت کړې وه روژه یې په یاد ده مسافر نه دی عذر نه لري او څوک زور نه ور باندې کوي دومره سخت وږی نه دی چې د هغه په وجه باندې دی هلاک سي قصدن بدون ضرورت غذا لرونکی شی راواخلي وی خوري دا نو ډېر ستره لاوبالي ده د دومرې سترې لاوبالۍ په بدله کې نو خامخا دته څه قضا هم سته کفاره هم سته شپېته روژې به متصل نیسي چې دومره ستر نعمت په دومره لاوبالۍ د لاسه ورکوي او یوه به هم قضا راوړي دا یو شپېته روژې نو لهذا هر غذا لرونکی شی که څوک قصدن جماع وکړي په دې باندې هم قضا سته کفاره هم قضا سته هم کفاره سته که د یو چا مالګه خوړل عادت وي پر دې سړي هم قضا سته او هم کفاره سته او که یو څوک غیبت کوي بیا یې ګمان سي چې ما غیبت وکړي روژه مې ماته سوله خوراک و چښاک وکړي پر دې سړي هم قضا او کفاره سته ځکه دغه د ده ناپوهي چې په غیبت روژه ماتېږي که نه پاتېږي دغه ناپوهي دا د ده شبهه په محل کې د شبهې نه ده نو لهذا قضا او کفاره دواړه ورباندې سته او که چیرې سړي په یوه میاشت کې څو روژې ماتې کړلې او یوازې په خوراک باندې ماته کړلې پر ټولو باندې یوه قضا سته او کفاره یوه قضا د روژو د هر یوې جلا جلا قضا سته خو کفاره د ټولو د یوه ده
حاصل خلاصه دا چې قضا او کفاره پر هغه چا لازمیږي چې د شپې څخه نیت کړې روژه وي، مسافر نه وي، عذر نه وي، په یاد یې وي روژه، زور و جبر ورباندې نه وي، یو غذا لرونکی شی وخوري او یا جماع وکړي، په دې باندې قضا او کفاره دواړه لازمیږي. دغه او دې ته ورته مسائل فتاوای هندیه را نقل کړي دي، تاتارخانیه را نقل کړي دي، رجموتا را نقل کړي دي، جلد صدرم صفحه 445. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان پرېږدي تر خپل منځ اختلافونه، لرې کړي زاړه عداوتونه، پرېږدي تر خپل منځ اختلافونه، لرې کړي زاړه عداوتونه، ټوله درته یو دي د دنیا ستر ښاماران، ټوله درته یو دي د دنیا ستر ښاماران، ټوله درته یو دي د دنیا ستر ښاماران. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان